وی به چې د سلیمان علیه السلام نه دا خو مړه په جادو باندې دا ټوله دنیا چلی د سره وظیفې دي وظیفې او دا پراپیګنډې او دا ملایانو کتابونه او دا منتر لیکلي دا منتر چې وای دا کار پې کېږي دا چې وای دا کار پې کېږي وظیفه ده دا وظیفه چې وای مشکل دی حل کېږي جج له چې ورځې او ته به چې کوم دی یو سل درې څلوېښت ځله ووایي جاء الحق وزهق الباطل وی بیا چې ورځې جج به ستا په طرف فیصله کوي او دا خلک بقاعده دا وظیفې کوي بقاعده چې روان وي ملایان له دا وظیفې زده کوي شپې پې ځان مړ کړی صفا چې لاړ شي جج فیصله غلطه وکړي بیا څه وایي یاره ما نه به غیبت دې ته وایي چې یو سړی اوس نشته او تا د هغه نوم واغستو زه وایم چې پرېږده مړه هغه څه د سپي بچی پلانې کار کوي پلانې کار کوي پلانې کار کوي دې ته غیبت وایي نو الغیبت اشد من الزنا دا د زنا نم سخت ګناه او یو ګناه نه په سړی کې یو غلط کار پکې نه او ته پشي شاوه دا بیا بهتان دی نو بهتان بیا د زنا نم اوچته ګناه نن سبا غیبت خبره وته دا مونږ په بهتان کې اخته یو لګیا نو لوی شی هغه د ژبې اصلاح موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې ماته یو داسې وظیفه وښایه چې د دې ټولې دنیا نه زه ځان له کوم نو الله ورته وفرمایل چې ته هر وخت دې وایه چې لا اله الا الله موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې دا خو عام شی د ټوله دنیا یې وایي نو الله ورته وی چې موسی که دا ځمکې او اسمانونه او ټول کائنات دا راغونډ کې او په یو تله کې واچې او یو لا اله الا الله په بله تله کې واچې نو دا به پې دروند شي یو لا اله الا نو بجای د دې چې مونږه شپه ورځ پردي بد وایو او هر سړي ته چې ګورې که خیال کړی سپی خوله پورې تړلی دی لکه د سپي په شان غاد دا کوتري ګورئ کوتري په دې لاره کې پراته وي که لاره یې تېره شي ورپسې داسې پروت وي ځان یې اوده کړی خو چې غر د لاره یې تېر شي آواز بیا چې سایکل تیر شي خپ بیا چې موټر تیر شي خپ مونږ نه هغه څیزونه دي شپه ورځ د کوترو په شان مونږ غاب دا ژبې چې کوم شي له خدای مونږ ته راکړي دي مونږ نه کوو ایو بزرگ وی دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے نو جبی خدای مونږ ترا کړی دی د پاره دی چې د بل چا صفت په پنه کې د بل چا نوم په بنالي سترګې خدای دې له درکړي دي چې بل چا ته په ګورې نه په خدای قسم په دې مسلمانانو کې داسې خلق هم تیر شوي چې واورېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو پټی کې ناس تو کارې کول او کوداله وغورځوله او لاس اوچت کوي اللهم اذهب بصري كي لا ارى بعد محمد احدا خدای ما په دواړو سترګو ړوند کا چې زه د رسول الله نه وروسته په بل څوک ونه ګورم ما خدا سترګې د پاره غوښتې چې دې نشته نو په دې سترګو به بل چاته زه څنګه نن زمونږ سترګې څه ګوري